بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سورة مائدة شپږم سپارہ سلورم رکو آیت نمبر 3 مخکې آیات مبارکه الله تعالی د صام محرمات متعلق خبره فرمایله. دی آیات مبارکه الله تعالی احکام متعلق خبره فرمایي. د دې آیات مبارک شان نزول کې راځي عادی ابن حاتم رضی الله عنه یو صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تاسو ته یا رسول الله موږ کوم د ښکاری خلک یو د ښکار شوقیان یو پس خو باندې او په بازونو باندې موږ چې کوم د ښکار کوو نو په څه طریقه باندې وکړو او کوم سيزونه زموږ لپاره حلال دي او کوم سيزونه زموږ لپاره حرام دي. یعنی د کوم سيزونو ښکار کول چې کوم دی جایز دي او د کوم نه دي کوم سیز باندې ښکار کول جایز دي او په کوم باندې نه دي. الله تعالی د آیات مبارک نازل کو. الله تعالی فرمایي يسألونك تفوس کوي لتانا ماذا أهل لهم کم یو ښکار حلال دی د لپاره. یعنی قل فی الجواب دی تو وایي چې کوم دی په جواب کې أحل حلال کشوي لكم تاسو لپاره الطیبات پاکیزه سيزونه. طیبات چې کوم حلال وي او کوم پاکیزه سيزونه وي نو هغه ته طیبات ویل کېږي. لکه حشرات الارض دا ټول چې کوم دی حرام دي. دغه شان دي چې کوم دی ګیدړ زمری وغیره چې کوم پنج والے وي او کوم داړو والے ځناور وي هغه چې کوم دی حرام دي. یعنی مسلمان دغه استعمال چې کوم دی نشي کولی. انوار البیان کې مفتی محمد اشرف الهی رحمه الله ذکر کړی دي چې هغه څیز حلال دی چې سلیم فطرت انسان چې کوم دی هغه خوښوي. هغه ولې یو مثال ذکر کړی فرمایي لکه عام طور باندې څومره چې مغربي ممالک دي نو هغوی کې داسې څیزونه استعمالوي چې هغه ټول حشرات الارض دي. یعنې د هغو فطرت چې کوم دی سلیم نه دی. سلیم العقل والا خلک داسې نه دي ځکه دغه څیزونه استعمالوي. خو چې کوم یو مسلمان دی او څومره انبیاء علیه السلام د هغوی نه منع فرمایلې د کومو څیزونو نه مسلمان هم د هغې نه چې کوم دی نفرت کوي. د سلیم الفطرت والا انسان چې د هغې عقل چې کوم دی کامل وي د سلیم الفطرت انسان وایي. نو چې دغه د سلیم الفطرت والا انسان کوم څیز ناخوښوي نو دغه چې کوم دی بیا حرام ځناور دی. او چې کوم خوښوي مثال په طور باندې غوا میخه یا چې کوم دی نور څومره ځناور دي چې پالتو جانور ورته وایي دغه چې کوم دی بیا د مسلمان سړي لپاره حلال دی د هغې استعمال. خو فرمایي الله تعالی ته وفرمایل چې دیو ته ووایه په جواب کې ستاسو لپاره الطیبات پاکیزې څیزونه چې کوم دی هغه حلال دي. او بیا الله وفرمایل وما او هغه څه علمتم من الجوارح یعنی ښکار د هغې چې تاسو تعلیم ورکړی دی الجوارح د هغې حیواناتو زخمی کوونکو ته. او بیا الله تعالی فرمایي مکلبینا یعنی مسلطین چې تاسو لیکونکي په ښکار پسې. یعنی دا کوم څیز چې ښکار کوي سپی او دغه شانتې باز نو دې چې کوم تاسو لیکونکي یې. علما فرمایي چې په ښکار کې چې کوم دی یو څو خبرې دا ضروري دي چې ځینې په ښکاره کې دي او ځینې په ښکار کې دي او ځینې په اله کې دي. دا شرایط چې کله په دې دریوانو کې موجود دي نو هله به چې کوم دی ښکار حلال او که دا شرایط پکې نه وي موجود دي کوم دی بیا به ښکار دا د هغې استعمال به چې کوم دی د مسلمان لپاره دا حرام وي. فرمایي یو چې کوم دی دا به معلم وي یعنې ده به تعلیم ورکړل شوی سپی دی او که باز دی. په دې دواړو باندې چې کوم دی مسلمانان عام طور باندې ښکار کوي نو دا به معلم یې ده چې کوم دی تعلیم ورکړل شوی. که تعلیم ورته نه وي ورکړل شوی نو بیا که ښکار وکړو دا د مسلمان لپاره ناجایز دی د هغې استعمال. دویم فرمایل ارسال
باقي کې موجود وي دا به د مسلمان لګري د مسلمان په د سپېټ چې کوم د پخکار پسې لګري دا باز به پسې لګري کچې په خپل باندې د سپېټ تل یو د باز تل یو کم سیز نیولې نو دا چې کوم دغه سیز استعمال به د مسلمان لپاره ناجایز دی نه به کوم استعمال او دا شانتي دریم فرمایي چې باقي شرط جرح ده یعنی هغه چې کوم د زخمی کول دي کچې دا کار چې کوم د زخمی کړي نه دي او دا شانتي چې کوم د روغ ولراو خو ساتي وته شرط وبکیدای ساتي وته د چې کوم د زخمی کړي نه دي نو وسته د مسلمان لپاره د ښکار د دې استعمال چې کوم ناجایز دی یو ذبح چې کوم د استراري دا او بل ذبح اختیاري دا چې په خپل اختیار باندې مسلمان باندې یو ذبح کی او ذبح استراري دی ته ویل کېږي چې ذبح اختیاري نشي کولای مسلمان او دې مثال په تور باندې سپې بخکار پسې ولېګو وس چې کوم دی د ښکار دې سپې زخمي کړی دی او وینې چې کوم دی بهېدلې ده او دا مسلمان اوس ورسېدو او ښکار چې کوم دی د هغې نه ساوتې خو زخمي کړی دی یعنې ذبح استراري پکې راغلې ده نو اوس دا مسلمان چې کوم دی دا استعمالولی شي ښکار خو که زخمي کړی نه او دغه شانتې چې کوم دی ساتي ایستلی او ساتي ویشتې شوی وي چې کوم دی بیا د مسلمان لپاره دغه ښکار د غسیل استعمالول چې کوم دی ناجایز دی درېیم شرط هغه چې کوم دی په هغې کې زخمي کول دي او دغه شانتې فرمایي څلورم نمبر چې دا حیوان چې دا سپی دی او که دا باز دی دی به په خپله باندې د ښکار نه استعمال کړی یعنې دې به خوراک نه یې کړی په خپله به د چې کوم دی د باز هم نه یې خوړل او دغې سپي به دې هم نه یې خوړل که چېرې د دغې سیز چې دا کوم څه دی نیولی که د دې نه استعمال کړی یعنې خوړلی و نو بیا هم چې کوم دی د مسلمان لپاره د غسیز استعمال چې کوم دی ناجایز دی یعنې دا څیز به بیا نه استعمالوي نو څلورم شرط له دا چې دا به چې کوم دی په خپله باندې نه وي خوړلی یعنې روغ به یې صرف زخمي کړی وي او که زخمي کړی نه او مسلمان باندې ورته ورسېدو چې کوم دی دغه شانتې حساب کې ناموجود یې ذبح کړو بیا د مسلمان لپاره جایز دی دغه استعمال خو که داسې وه چې دغه شانتې حساب وتی او زخمي هم نه و نو بیا د مسلمان لپاره د هغې استعمال چې کوم دی ناجایز دی نو څلورم نمبر شرط پکې دا و چې دا به چې کوم دی دوی په خپله باندې نه استعمال کړی اوس په د معلم څنګه پته لګي د هغې لپاره چې کوم دی فقهاو فرمایي فقها چې کله یو سپي ته چې کوم دی تعلیم ورکړی کېږي نو هغه به درې پیرې چې کوم دی په ښکار پسې ولېږي که چېرې په دریو پیرو کې دا ښکار تاله راوړو او د دې نه چې کوم دی خوړلې نه و نو دا درې پیرې به چې کوم دی اوس د مسلمان د ښکار نه استعمالوي د دې نه پس چې اوس کوم ښکار کوي په دې سپي باندې نو د هغې استعمال بیا د مسلمان لپاره جایز دی دغه شانتې په باز کې شرایط ذکر کوي چې د باز لپاره تعلیم دا دی که چېرې یو باز یو مسلمان ولېږو په ښکار پسې او دې ته ووایي چې کوم دی راواپس شه نو دا باز د دې مسلمان په خوله باندې یعنې په دې حکم باندې راواپس کېږي نو دا پته ولګي چې دا اوس په خپل ښکار پسې نه دی روان بلکې دا د مسلمان په امر باندې په حکم باندې روان دی نو که درې پیرې د باز داسې کار وکړو چې د درې واړه پیر روان دي د دې مسلمان په حکم باندې چې کوم دی دا باز راواپس شو چې ورته ووایي چې راواپس شه او دا باز راواپس شو نو اوس به چې کوم دی د دې نه پس د دې باز چې کوم ښکار کوي نو هغه به د دې مسلمان لپاره جایز دی د هغې استعمال د دې نه مخکې به چې کوم دی د هغې لپاره جایز نه وي نو دا شرایط ټول چې کوم دی فقهاو ذکر کړي یو زخمي کوي به خامخا که چېرې زخمي نه یو داسې چې کوم دی ساتي ولې بیا مسلمان لپاره هغه چې کوم دی ناجایز دی د هغې خوراک نبی علیه الصلاة والسلام علي بن حاتم رضی الله عنه وفرمایل که چېرې ته یو سپی لګي خپل او د هغې سره چې کوم دی بل سپی په لاره کې ملګری شو او دغه شانتې چې کوم دی ښکار یې وکړو د هغې استعمال ستا لپاره ناجایز دی پنځم شرط ورته دا ذکر کوي چې تسمیه به پرې ویلې یعنې الله اکبر به پرې ویلې بسم الله الله اکبر کله چې دا سپی پرېږدي یا دا باز پرېږدي نو په دې باندې به چې کوم دی دا ویل که چېرې دا یې پرې ویل او دې ښکار وکړو د هغې لپاره بیا د مسلمان لپاره چې کوم دی دغه ناجایز دی دا کومه آله چې استعمالوي مثال په طور باندې سپی دی او که دا باز دی نو دا چې کله پرېږدي مسلمان بنده په ښکار پسې د هغې نه اول دغه شانتې و چې بسم الله الله اکبر د هغې نه پس چې په ښکار پسې د هغې نه پس که د هغې ښکار وکړو او دغه ټول تمام شرایط پکې موجود وو نو مسلمان سره چې کوم دی باید د هغې استعمال جایز دی نو د دې وجې نه الله وفرمایل چې هغه
كان أبي جتاس التعليم ورقاي علمت بيوشك كيلا تعليم بتاس خامخا ورقاي يا تعليم هم نيجي ورقاي متعلمين مخكي كان استاذ دقارا ده سبيك أفكار كلمتا نجايز دي الذين تأم علماء ذكر كي بديزة كي الله تعالى بعلم في دمرة خاصية خوله چې سپین دی وګړه هغه د تعلیم ورکړل شي دومره د هغه ښکار بیا چې کوم د مسلمان لپاره ځای شو ځکه چې کوم د تعلیم زده کو او دا شان چې کوم تربیت وشو نو د هغه پس د هغه ښکار چې کوم دی اوس ځای شو د مسلمان لپاره استعمال او بیا چې کله انسان علم وکړي الله ورسول شان ورکړي یعنی دوی د علم فضیلت په کې بیان تا چې یو سپین الله تعالی له دومره لوی مقام ورکړي نو کبیا یو مسلمان علم وکړي انسان دی هغه له الله تعالی سره مقام ورکړي د دې وجه نه لو فرمای یو شرط کې دا چې دا ښکار د هغه چې تاسو تعلیم ورکړئ من الجوارح د هغه حیوانات زخمی کوونکو ته زخمی کول چې کوم دی الله تعالی د دې شرط بیان کړی بیا الله فرمای مکلبینا یعنی مسلطین دریم شرط دی تاسو بدل لګي ان تاسو دې لګور کې په کار وسی ان تاسو خپل باندې درېدا سپه یا چې کوم دی دا بلکې تاسو به کوم دی لګي بیا الله فرمای تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکوي او ته سلام شرط چې ګورې تاسو باندې تعلیم ورکړئ تعلیم نه مخکې تاسو باندې چې کوم دی د هغه ښکار د هغه استعمال ناجایز دی بیا الله تعالی فرمای مما د هغه علمکم الله چې خودري دي تاسو ته الله تعالی بیا الله تعالی فرمای فکلوا خورئ مما د هغه امسکنا هغه چې تاسو له ساتي یعنی فکلوا خورئ مما د هغه امسکنا چې ساتي علیکم تاسو لره یعنی ځان نه استعمال کوي نو شپږ شرط پکې لري چې ځان نه استعمالي د سپین او د باد ښکار بلکې تاسو له چې کوم دی روغ راوړي روغ راوړو ته کوی د ښکار چې کوم دی مال کوي خپل دي خوراک کړي د چې کوم تعلیم د صحیح نه دی ورکړل شوی نو الله فرمایي هغه چې تاسو له ساتي به الله فرمایي وذكروا اسم الله عليه الله فرمایي یا کوي په دې باندې نوم د الله تعالی نو بسم الله او چې کوم دی بسم الله الله اکبر شپږم شرط پکې لري چې مسلمان مذکر بخار رسي سپین دی او بسم الله الله اکبر بیا الله فرمایي واتقوا الله ویلې چې کوم دی د الله تعالی نه الله تعالی چې کړه خپل یو حکم چې کوم دی هغه ذکر کې داخله پس بیا الله تعالی د سورې الفاظ راوړي د یوې الفاظ راوړي چې زما په حکم باندې زما د باندې پروګرام عمل وکړي دا به عمل کول چې کوم دی آسان شي نو کله چې مسلمان باندې الله نه لري نو بیا الله په حکم کې چې کوم دی کوي راوړي وګور کله چې د الله نه چې کوم دی فضل کې یې نه بیا به چې کوم دی د ګناهونو باندې هم دا راوځي هر کار چې کوم دی الله تعالی د حکم چې کوم دی خلاف کې د دې وجه نه فرمای واتقوا الله ویلې الله تعالی ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب ډیر زر حساب کوونکی یعنی د قیامت ورځ د چې ډیر زر راتلونکي د الله تعالی مسلمانانو سره د خپل بندګانو سره چې کوم حساب کوي د دې وجه نه د الله په هر حکم باندې کوم مسلمان بنده پوره عمل کوي نو الله تعالی دې آیات مبارکه چې کوم احکام مطابق چې کوم خبرو فرمایله الله تعالی فرمایي يسألونك تفوس كملتانا ماذا أهل لهم كم يوقان لا تجده دفارا قل ورتوين في الجواب فجوابك أهل على الكشف لكم الطيبات استاس دفارا فاكز سزنا وما علمتم من الجوارح او خادهه چتاس تعلیم ورکړه الجوارح داغي وانا تزخم كونكتا مكلبين يعني مسلطين تاسو مسلط كونك يعني تاسو لكنك بختار بسي تعلمونهن تاسو تعليم وركوي غويتا مما دامسنا علمكم الله تخوتلني تاسو تعالى تعالى تاسو تعالى علم دركرنه فكلوا بس تاسو مما دامسنا امسكنا تساتي عليكم تاسو دفارا واذكروا اسم الله يا كينم دعنا تعالى عليه بدي خاري باندي يا هري بدي اسبي باندي يا بدي باس باندي واتقوا الله ويرغي دعنا تعالى إن الله بسك الله تعالى سريع الحساب بيرزر حساب كون كده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم وسلم اللهم صل وسلم على الله تعالى من نبرك بالتوفيق لا نسيبك الله تقول مجتفى ربنا من منورك الله تقول مجتفى بركات الله من بركاتك الله تقول لك زم مسرتك بسر ودائك يا الله تموافك الله تقبل حينا حينا مراكي تقبل حينا مراكي الله زمنا مستردين استاذ كلام المطلوب استلك الله يسوع پرپوزت والده توسلك سومر مسلمان مفاتيح يا الله دير مجلس کی دچا پورو کی دچا خاندان کی سو کا مفاتيح يا الله يسوع پرپوزت سومر مسلمان بیماران دي الله تقول شفاء كامله جن مستقيم نصیب کی الله سومر مسلمان حاجت مند الله حاجت میں پورکی ایک دعا دا بار خاص کرے خصوصا دعا کی الله سحاجت میں الله تعالی پورکی کورو میں کیسے ضروریات ہے الله تعالی پورکی سومر مسلمان بیماران دي الله تقول شفاء كامله جن مستقيم نصیب کی خصوصا جو بیمار ہے خصوصی دعا کی الله پاک شفاء كامله جن مستقيم نصیب کی خپل دارو کی الله پاک سومر استادان کی عمر کی برکت پہنچے رزق کی برکت پہنچے اولاد کی برکت پہنچے دنیا بھر کی خوشحالی نصیب کی اللہ زم آخر خاتمہ بالایمان کے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.